د لنډغرو ارزښتونه د لنډغرو ارزښتونه، الګو شخصیتونه او ژوند چارې پر ډمتوب بنا دي. دا هغه ډله لنډغر دي چې پخوا له رسنیو کې شپه او ورځ د منافقت تازه کولو لپاره اسلامي او ملي اساسات او ارزښتونه دلایل ګرځوي، او هغه مسلمانې ټولنې ته اسلامي او ملي حقونه او ارزښتونه ورښيي چې د خپل ناموس په عزت سرونه قرباني کوي. د دوی د تبلیغاتو په اخ و ډب کې هغه هیوادوال چې له حقیقت څخه ناخبره دي د دوی د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راځي او یو ډول شک ورته پیدا کیږي. خو نن د اصلي حقیقت نمایش دوی خپله وړاندې کړ. د عدالت، غمخورۍ، ښځو حقونو، بشرپالنې، خپلواکۍ، اسلامي او ملي ارزښتونو تش په نوم مدافعین بالاخره دغه شی ثابت شول چې ټول اساس یې پر ډمتوب ټوکېدلی او د انسانیت له کړۍ بهر دی. دا په امریکا کې د ډمتوب یعنی کنسرت په یو پروګرام کې د کمپ میشتو د انسانیت تظاهر دی چې تښتېدلي پر یوه ډمه ډالر شیندي او د افغان میړني ولس تاریخي هویت او ارزښتونه ګواښي. البته له دوی څخه تر دې د ښه عمل تمه هم نشي کیدی، ځکه فطرتاً دغسې روزل شوي. خو د دې په خاطر چې هیوادوال په میډیا کې د دوی په نرمو او پستو خبرو او وعدو خطا نشي، د دوی ټول شخصیت او فکري جوړښت همدا دی، تغییر به نشي.